غوره ملګری. کتاب د پوهې سرچینه او د افکارو د بدلون وسیله ده. په ژوند کې هر راز بدلون په افکارو کې له بدلون څخه پیلېږي. د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو سلامونه، نیکې هیلې مې ومنئ. په دې هیله چې روغ او جوړ خوشحاله به یاست. درنو اورېدونکو، دا د یو ځل بیا د غوره ملګري خپرونه پیل شوه. په نننۍ خپرونه کې تاسو ته د بریالی کیدای شم کتاب څخه یوه بله برخه دراوړم، په دې هیله چې دا برخه هم تر پایه راسره واورئ. د نه ویلو د قدرت د زیاتولو لپاره غوره ده تر څو لاندې ټکي عملي کړو. لومړی دا ومنئ چې نشئ کولی هر کار ترسره کړئ. ښایي نورو ته مو د هو ویل د دې لامل شوي وي تر څو خپل ځان ته هیڅ وخت ونه لرئ. که چیرې د نورو غوښتنو ته تل مثبت ځواب لرئ نو خپل ځان ته مو هیڅ وخت نه دی پریښی. پریکړه وکړئ. له دې وروسته به هر غیر معقول او د منلو خلاف غوښتنې ته هو ځواب نه ورکوئ. دویم، د ځان غوښتونکي کېدو له فکره مه ویرېږئ. ښایي له ځانه سره فکر وکړئ چې نورو ته د نه په ویلو سره به پر یو ځان غوښتونکي کس بدل شئ. ځان غوښتونکی شخص تل نورو ته منفي ځواب ورکوي او یوازې د خپل ځان په اړه فکر کوي. خپل ځان ته ووایئ چې ځان غوښتونکي نه یاست. که مو د چا غیر منطقي غوښتنه رد کړه او هغه تاسو ځان غوښتونکي وبللی، غوره ده تر څو له هغوی سره خپلې اړیکې راکمې کړئ. تیر وخت او ټولو هغو مثبتو ځوابونو ته په کتو چې نورو ته مو ورکړي دي، کولی شئ پوه شئ چې ځان غوښتونکي نه یاست، بلکې په دغه ټاکلې غوښتنه کې مو د موضوع د مختلفو اړخونو په پام کې نیولو سره ځواب نه دی. دریم، دا ومنئ چې شونې نه ده هر کس په ژوند کې خوشحاله او راضي وساتئ. تاسو نشئ کولی چې ټول هغه کسان چې په ژوند کې مو شته راضي او خوښ وساتئ. له همدې امله باید د نورو لپاره سره کرښه په پام کې ولرئ. ښایي فکر وکړئ چې د نه په ویلو او د نورو په ناهیلي کولو سره به د هغوی درناوی نسبت خپل ځان ته له لاسه ورکړئ، خو داسې نه ده. که چیرې یو څوک ګمان وکړي چې تاسو یې هرې غوښتنې ته مثبت ځواب ورکوئ، ښایي وغواړي چې د خپلو غیر منطقي غوښتنو له لارې له تاسو ناسمه ګټه واخلي. هغه کسانو ته ځانګړی ارزښت ورکړئ چې په رښتیا هم درته اړین دي او هڅه وکړئ چې هغوی خوشحاله وساتئ. څلورم، د نه ویلو مثبتو اړخونو ته پام وکړئ. اړ نه یاست څو نه ویلو ته د یوې بدې پدیدې په نظر وګورئ. هر کله چې یوې غوښتنې ته نه ووایاست، کولی شئ ګڼو هغو نورو کړنو ته هو ووایاست چې ستاسو لپاره ډېرې ګټې او مثبتې پایلې له ځانه سره لري. له دې لارې څخه به ګټې اخیستونکی د منفي ځواب له ویلو وروسته په لږه کچه د ګناه احساس وکړي. د بیلګې په توګه وګورئ چې په نه ویلو سره څه لاسته راوړئ او دا چې څه شی له لاسه ورکوئ. پنځم، د خپلې ناراحتۍ دلیل مو په نه ویلو کې کشف کړئ. ولې نورو ته د منفي ځواب په ورکولو سره د ناراحتۍ احساس کوئ؟ آیا ویریږئ چې مقابل لوری به نور له تاسو سره خبرې ونه کړي؟ آیا فکر کوئ چې د منفي ځواب په ورکولو سره به یو ځان غوښتونکی شخص ښکاره شئ؟ کله چې پوه شئ چې په رښتیا هم ستاسو د ناراحتۍ لامل څه دی، کولی شئ شرایطو ته په منطقي ډول وګورئ. که ویریږئ چې یو کس ته به د نه په ویلو سره د هغه توجه له لاسه ورکړئ، د دې وخت را رسېدلی تر څو له یاد شخص سره مو اړیکه باندې بیا کتنه وکړئ. لومړی، د هو ویلو مختلفې طریقې وپېژنئ. ځینې وخت نورو په مختلفو طریقو سره تاسو غولولي تر څو یې غوښتنو ته مثبت ځواب ورکړئ. کله چې دغه طریقې وپېژنئ، په اسانۍ سره کولی شئ د نورو غیر منطقي غوښتنو ته نه ووایاست. ځینې طریقې چې د دې لامل کیږي څو د خپلې خوښې خلاف مثبت ځواب ورکړئ عبارت دي له: لومړی، بد چلند کول. ځینې وخت نور خلک هڅه کوي څو په بد چلند او بېادبۍ له تاسو مثبت ځواب ترلاسه کړي. اړینه ده چې په ورته موقعیتونو کې په سړه سینه و هغوی ته په نه پاملرنې سره له ادب او درناوي څخه په ډکه لهجه منفي ځواب وړاندې کړئ. دویم، چغې وهل. شخص په چغو او شکایت کولو او ان د غوښتنې په پام کې نه نیولو سره داسې چلند کوي څو تاسو په داوطلبانه ډول له هغوی سره مرسته وکړئ. په ورته موقعیتونو کې غوره ده تر څو دقت وکړئ چې آیا موضوع حقیقت لري او که یوازې ستاسو د چل او فریب لپاره طراحي شوې ده. دریم، د وجدان عذاب رامنځته کېدل. ځینې کسان هڅه کوي څو د دې موضوع په ویلو سره چې ګواکې هیڅکله مرسته نه ورسره کوئ، ستاسو په وجود کې د وجدان عذاب رامنځته کړي. په ورته مواقعو کې په ارامۍ سره د مخکینیو هغو موقعیتونو یادونه وکړئ چې مرسته مو ورسره کړې وه او ووایئ چې دا ځل قضیه توپیر کوي او نشئ کولی چې مرسته ورسره وکړئ. څلورم، ستاینه او تمجید. کیدای شي ځینې وخت یو څوک ستاسو په ستایلو او د دې جملو په ویلو سره چې تاسو څومره د فلاني کار په ترسره کولو کې فوق‌العاده یاست، یا څومره باهوښه کس یاست او یا څومره ښکلې جامې مو اغوستې دي، له تاسو څخه کوم څه وغواړي. په دا ډول موقعیتونو کې وګورئ چې آیا د هغوی موخه رښتیا هم ستاسو ستاینه او تمجید دی او یا دا چې غواړي په خپلو دغو خبرو سره چل او فریب درکړي او خپلې غوښتنې در باندې پوره کړي. دویم، له حده زیاته بښنه مه غواړئ.
که چیرې له دې چې نشي کولی د ځینو دلایلو پر بنسټ کوم چاته مثبت ځواب ورکړئ او له خپل دغې ناتوانۍ څخه په رښتیا هم ناراحته او خواشیني یاست، یوازې یو ساده خواشینی یم ویل بسنه کوي. له حده زیاته بخښنه غوښتل ستاسو د کمزورتیا او قاطعیت نه درلودلو څرګندوي کوي. په دې حالت سره مقابل لوری فکر کوي چې په ډیر ټینګار او اصرار کولو سره کولی شي تاسو راضي کړي تر څو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. که چیرې له حده زیاته بخښنه وغواړئ، مقابل لوری تصور کوي چې ستاسو په منفي ځواب سره یې په حق کې تېروتنه او ناسم کار ترسره کوي. دریم، د خپل منفي ځواب لپاره یو لنډ او کوچنی دلیل راوړئ. د دې لپاره چې ولې نشي کولی د مقابل لوري غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړئ، یوه ساده او لنډه توضیح کولی شي د هغوی د قانع کېدو لامل شي. اړتیا نشته چې د خپل منفي ځواب لپاره له حده زیاته توضیح ورکړئ. په دې برخه کې د توضیحاتو ورکولو لپاره یوازې یوه یا دوې جملې بسنه کوي. اړتیا نشته چې دروغ ووایاست او یا مختلفې پلمې ولټوئ. څلورم، مقابل لوري ته د مثبت ځواب ترلاسه کولو لپاره نورې سرچینې او بدیلونه وښایي. که په رښتیا هم مقابل لوري ته د خپل منفي ځواب په ویلو سره د ګناه احساس کوئ او هیله کوئ چې کاشکې مو مرسته ورسره کولی شوی، مقابل لوري ته د هغوی د غوښتنې پوره کولو یو بله او ځایناستې لاره وښایي. که فکر کوئ چې کیدای شي له یوې بلې لارې له مقابل لوري سره مرسته وکړئ، د یادې لارې په هکله وضاحت ورکړئ. دغه نوې او د پام وړ لاره باید ستاسو دواړو لپاره مناسبه وي. پنځم، د نه ویلو پر مهال مقابل لوري ته د بې ځایه تمې او هیلې مه ورکوئ. کولی شو ووایو چې دا زموږ د فرهنګي ځانګړنو له ډلې څخه ده چې له حده زیاته محافظه کاري له امله وروسته له هغه چې مقابل لوري ته مو منفي ځواب ورکړ، د هیله بښونکو جملو په ویلو سره هڅه کوو د هغوی روحیه پیاوړې کړو. د بیلګې په توګه یو څوک له تاسو پور غواړي او تاسو هم د تیرو ترخو تجربو او هغه وعده خلافیو پر بنسټ چې یاد شخص مخکې له تاسو سره کړي دي اصلا نه غواړي چې پیسې په پور ورکړئ. کیدای شي ووایي چې 2-3 اونۍ وروسته له ما سره اړیکه ونیسه، کیدای شي وکولی شم چې مرسته در سره وکړم. په داسې حال کې چې ښه پوهیږئ چې نور نه غواړئ هغه ته پیسې په پور ورکړئ. بې ځایه هیلې او تمې بخل سره له دې چې له اخلاقي معیارونو سره یوه لرې موضوع ده او د دې لامل کیږي څو مقابل لوری خپل وخت بې ګټې په تمه او هیله تیر کړي. خپل تریخوالی به په راتلونکي هغه مرحله کې هم له ځانه سره ولرئ چې مقابل لوری ستاسو لخوا په هر حال یو قاطع منفي ځواب ترلاسه کوي. د مرستې او تعاون د حس نه درلودل. هر انسان که څه هم له مالی او جسمي اړخه پر ځان بسیا وي، بیا هم په ژوند کې له داسې ستونزو سره مخ کیږي چې د دویم کس د مرستې او همکارۍ له حس پرته یې د حل کولو وس او توان نه لري. موږ په خپل ورځني ژوند کې څو ځله له ورته ستونزو سره مخ شوي یو چې که چیرې هغه مهال کوم کس را سره مرسته او همکاري نه وای کړې، کیدای شي اوس به له ورته لسګونه نورو ستونزو سره مخ وو. د مرستې او همکارۍ حس معمولا په مهربانه زړونو کې ډیر شتون لري او دا څه ډول کولی شو مهرباني تمرین کړو. لاندې ټکو ته پام کوو. مهربان اوسیدل خپل او د نورو ژوند ته د معنا ور بخلو یوه حیاتي لاره ده. مهربان اوسیدل د غوره اړیکو په ټینګولو او د لا ډیر شفقت په درلودلو کې د پام وړ مرسته کوي او موږ ته د دې شونتیا راکوي څو د یو مثبت ځواک په توګه د نورو پر ژوند مثبت اغیز وکړو. مهرباني د انسان په وجود کې ژورې ریښې لري او په داسې حال کې چې ځینې انسانان ذاتاً مهربانه دي، انتخاب تل زموږ په لاس کې دی چې هر وخت وغواړو کولی شو مهربانۍ او صمیمیت ته په خپل وجود کې وده او تقویت ورکړو. د دې لپاره چې پوه شو څه ډول مهربانه اوسو، دلته ټول اړوند مطالب تر 3 عنوانونو لاندې څیړو. لومړی برخه له مهربانۍ نه د ډک فکر او نظر درلودلو د ودې لپاره، دویمه برخه له مهربانۍ د ډکو ځانګړنو د ودې او توقع لپاره، او دریمه برخه د مهربانۍ د ودې او تقویه کولو عملی تمرینونو ته ځانګړې شوې ده. لومړی برخه له مهربانۍ د ډک فکر او نظر درلودلو وده او تقویه. لومړی، نورو ته په صاف نیت او پاک زړه پاملرنه وکړئ. د مهربانۍ په تر ټولو لومړي تعریف کې ویلی شو چې مهربانه هغه د زړه له اخلاص ارزښت دی چې نورو ته یې ورکوو. دا چې د ټولو لپاره غوره غوښتنې او غوره لورینې ولرو او پر دې پوه شو چې هغوی هم همغه غوښتنې، اړتیاوې، انګیزې او ان همغه ویرې له ځانه سره لري چې موږ یې لرو. ارواپوه فیلسوف فروچي مهرباني د اسانه ژوند کولو لار بولي، ځکه مهرباني د انسان د منفي فکرونو، احساساتو لکه کرکې، بدګمانۍ او فریب ورکولو له دام او اثرات څخه آزادوي. په خلاصه ډول ویلی شو چې مهرباني ټولو موجوداتو ته د ریښتیني ارزښت ورکولو په معنا ده. د نورو پر وړاندې مهرباني او بخښنه تمرین کړئ. د مهرباني د مهارت نه درلودلو، خجالت کېدو او پر دې نه پوهېدو ستونزې او نیمګړتیاوې چې څه ډول کولی شو نورو ته نږدې شو، هغه وخت رفع کېدای شي چې لاس په کار شي او یاد مسیر ته تر هغه دوام ورکړي چې مهرباني مو په وجود کې پر یوه نه بدلیدونکي عادت او ځانګړنه بدله شي. د خپل مهربانۍ پر وړاندې له نورو څه مه غواړئ. تر ټولو لوی مهربانۍ همغه دي چې له ځانه سره د بدیل او امتیاز غوښتنه ونه لري، یعنی هغه مهربانۍ چې غیر شرطي او له تمې او توقع پرته دي. دویم،
د ګټې ترلاسه کولو لپاره مهرباني مه کوئ. پر فریب او چل لړلې مهربانۍ څخه لرې اوسئ. مهرباني د امتیاز لټونکي با ادب اوسېدو، حساب او کتاب شوي بخښنې او مصنوعي ادب او نزاکت په معنا نه ده. که چیرې څوک له خپلې مهربانۍ څخه نورو ته د چل او فریب ورکولو له لارې په توګه کار اخلي او موخه یې دا وي تر څو خپلې غوښتنې پوره کړي او یا مقابل لوری تر کنټرول او اغېز لاندې راولي، دغه مهال بیا نشو کولی چې دغه چلند ته د مهربانۍ نوم ورکړو، بلکې دا هر څه په اصل کې چل او فریب ورکول دي. دریم، پر خپل ځان باندې مهربانه اوسئ. د ځینو انسانانو تېروتنه دا ده چې کله له نورو سره مهرباني کوي له خپل ځان سره له مهربانۍ او صمیمیته ډک چلند نه لري. کیدای شي د دغه حالت ځینې برخې د خپل وجود له ځینو برخو سره مینه نه لرلو ته ور وګرځي، خو ځینې وخت بیا د دغه چارې ریښه له خپل ځان څخه په بشپړې پوهې نه درلودلو کې ده. په خواشینۍ سره کله چې له خپل دروني وجود څخه استحکام او پیاوړتیا ونه لري، دغه خطر شته چې مهربانۍ مو رښتینې او خالصې نه وي. ځان پیژندنه همدارنګه تاسو ته له خپلو دروني نیمګړتیاوو او ناهمغږیو سره د مخ کېدو وړتیا درکوي. دغه ځانګړنه تاسو ته موقع درکوي څو د خپل شخصیت پر نامطلوبو اړخونو باندې کار وکړئ. خپل ډیر وخت ځان پیژندنې ته وقف کړئ او له دغې پوهې څخه له خپل ځان البته باید یادونه وکړو چې موږ ټول نیمګړتیاوې او کمزورتیاوې لرو او نورو سره د مهربانه اوسېدو لپاره ګټه واخلئ. له ځانه وپوښتئ چې له ځانه سره مهرباني کول څه معنا لري. د ډیری کسانو لپاره له ځانه سره مهرباني کول د دروني خبرو اترو مشاهده او ساتنه او له منفي افکارو څخه د مخنیوي په معنا ده. څلورم، مهرباني کول له مهربانه انسانانو زده کړئ. د خپل ژوند په رښتینو مهربانه انسانانو او دا چې دغه کسان څه حس درکوي فکر وکړئ. آیا ان یوازې د هغوی په اړه فکر کول ستاسو د رضایت او خوښۍ لامل کیږي؟ ښایي دا هر څه له دې امله وي چې د مهربانۍ اغېزې تر ډیره پاتې کیږي او له ستونزو سختیو سره د مخ کېدو پر مهال له انسانانو سره په رضایت او خوښۍ ترلاسه کولو کې مرسته کوي. کله چې یو څوک داسې لاره پیدا کوي چې له تاسو سره د هغه څه په خاطر چې یاست مینه او محبت وکړي، ناشونې ده تر څو دغه ډول منل کېدل او اعتبار چې په برخه شوی مو دی له یاده وباسئ. د دغو کسانو مینه او محبت تر ابده ستاسو په وجود کې خپل ژوند ته دوام ورکوي. هغه شیبې په یاد راوړئ چې د نورو مهربانۍ تاسو خوشحاله کړي یاست. د هغوی مهربانۍ داسې څه ځانګړنه درلوده چې وی کولی شول تاسو ته د مهموالي ځانګړی حس درکړي. آیا هغوی داسې کړنې ترسره کړي دي چې تاسو هم وکولی شئ یا د کړنې د زړه له تله ترسره کړئ؟ پنځم، ډیر تمرکز وکړئ تر څو مهرباني پر خپل عادت بدله کړئ. لیو باباټا وایي مهرباني یو عادت دی، هغه عادت چې هر څوک کولی شي پر خپل ځان کې وده ورکړي. د هغه وړاندیز دا دی چې د یوې میاشتې لپاره پر مهربانۍ کولو تمرکز وکړئ. د یا تمرکز له تمرین کولو وروسته به په خپل ژوند کې د ژور بدلونونو شاهدان اوسئ. نسبت خپل ځان ته به غوره احساس پیدا کړئ او متوجه به شئ چې خلک ستاسو پر وړاندې بیل او بل ډول غبرګون ښیي. له دې ډلې یو هم دا چې خلک به له تاسو سره غوره او د پام وړ چلند کوي، ځکه لکه څنګه چې نوموړی وایي د اوږدې مودې لپاره له نورو سره مهربانه اوسېدل زموږ د کار د قانون تابع دي. یعنې دا چې خلک به تاسو د مهربانۍ ځواب بالاخره په مهربانۍ درکړي. هر ورځ د یو کس لپاره د مهربانۍ له مخې یو کار ترسره کړئ. د ورځې په پیل کې ځیرکناکه پرېکړه وکړئ چې یاد له مهربانۍ ډک کار به مو څه وي، وروسته یې د ترسره کولو لپاره وخت ځانګړی کړئ. له نورو سره په خپلو اړیکو کې په ځانګړې توګه له هغوی سره چې تل تاسو په غوسه کوي او ځوروي مو مهربان او شفقت کوونکي اوسئ او دوستانه چلند ورسره ولرئ. له مهربانۍ څخه د خپل ځواک او قدرت په توګه کار واخلئ. خپلې کوچنۍ مهربانۍ مو د شفقت او صمیمیت تر پراخه پلو وغځوئ. د اړمنو کسانو لپاره د داوطلبانه کړنو ترسره کول او د نورو د ځور او اندېښنو د کمولو لپاره د لاس په کار کېدو نه وخت هغه بیلګې دي چې له مهربانۍ او شفقت څخه ډک چلند بلل کیږي. له ټولو سره مهرباني کوئ، نه یوازې له هغوی سره چې اړتیا ورته لرئ. د خپل مهربانۍ دایره مو پراخه کړئ. په ځینو شرایطو کې مهرباني کول یو اسانه کار دی. د بیلګې په توګه کله چې په ناڅاپي او ناخودآګاه ډول له رحم لرونکي مهربانۍ سره مخ شو، دغه مهال مهرباني کول یو اسانه کار دی. رحم لرونکي مهرباني یو ډول مهرباني ده چې سټیفني ډوریک یې په اړه بحث کړی دی او په ساده ژبه هغه مهرباني ته ویل کیږي چې له سختو اړمنو کسانو لکه ناروغانو، بېوزلو، زیان لیدونکي طبقې او داسې نورو سره باید وشي. له هغو کسانو سره مهرباني کول چې موږ ته نږدې دي، هغه که له عاطفي اړخه وي لکه د کورنۍ غړي یا ملګري او یا د بل هر دلیل له مخې لکه وطن، جنسیت، ورته نژاد، هم یو اسانه کار دی. تر هغو ډولونو چې مشهور فیلسوف هیګل له هغوی څخه د داسې نورو په نوم یادونه کړې ده. کیدای شي له هغو کسانو سره مهرباني کول چې هغوی هم د داسې نورو په لیست کې راولو یو ستونزمن کار وي.
خو دغه کار یې ارزښت لري. مهرباني باید محدوده ونه ساتو او اړینه ده چې د هرې سطحې له خلکو سره هغه که د پیسو، مقام، ارزښتونو، عقیدو، چلند، لیدلوري، قومیت، سمت، عمر، جنسیت او داسې نورو له اړخه سره یو شان هم نه وي. په یو ډول مهرباني او چلند وکړو. که چیرې مهرباني کول یوازې هغه کسانو ته ځانګړي کړو چې زموږ په نظر یې وړتیا او لیاقت لري، همدغه ده چې یو اړخیز قضاوت به مو کړی وي، او دا په دې معنا ده چې په وجود کې مو یوازې مشروطه مهرباني تمرین کړې ده. په داسې حال کې چې اصله مهرباني یعنی د حیواناتو په ګډون ټولو موجوداتو ته شاملیږي. که مو چیرې له یو کس سره مهرباني کول یوازې له دې امله ځنډولې او سپمولې وي چې هغوی ستاسو له ملاتړ او درک پرته هم کولی شي خپل ژوند ته دوام ورکړي، په دې معنا ده چې یو اړخیزه او محدوده مهرباني مو ټاکلې ده. خو په یاد ولرئ چې مهرباني مو باید ټول شموله او پراخه وي، نه یوازې یو ټاکلی وضعیت، شخص، وخت او ځای ته محدوده. شپږم، د نورو په اړه قضاوت کول حد اقل ته ورسوئ. که په رښتیا غواړئ چې مهربانه اوسئ، د نورو په اړه خپل قضاوت کول کنټرول کړئ. پر نیوکو باندې د وخت د ضایع کولو پر ځای د مثبت اوسېدو او شفقت لپاره وخت ځانګړی کړئ. د نورو په اړه له قضاوت کولو لاس واخلئ او په یاد ولرئ چې تاسو هیڅکله نور په بشپړه توګه نشئ درک کولی، مګر دا چې یو ورځ یا یوه اونۍ د هغوی پر ځای ژوند وکړئ. د هغوی په اړه د قضاوت کولو پر ځای غوره ده چې له هغوی سره پر مهربانه اوسېدو تمرکز وکړئ. له دې سربیره باید تل په یاد ولرو چې مهربانه اوسېدل یعنی دا چې د هغې مهربانۍ او همکارۍ پر وړاندې چې له نورو سره یې کوو نه باید له هغوی څخه تمه او توقع ولرو. دویمه برخه، له مهربانۍ ډکو ځانګړنو ته وده ورکول. لومړی، له نورو سره له شفقته ډک چلند ولرئ. مهربانه اوسه، ځکه د هر انسان په ژوند کې چې لیدنه او خبرې ورسره کوي یو سخت جنگ روان دی او هغه له لسګونه ستونزو سره لاس او ګریوان دی. اړینه نه ده چې مقابل لوری په کوم موقف او د شتمنۍ په کومه سطحه کې قرار لري. هر هغه څوک چې د ځمکې پر مخ یې وینئ سلګونه ستونزې لري او تاسو له لوري مهربانه او منل کېدو ته اړتیا لري. ان کله چې د خپل ژوند تر ټولو سختې ورځې تیروي، په یاد ولرئ چې نور هم ورته ستونزې، ځور، سختۍ، ناراحتۍ، ناهیلۍ او بېوزلي تجربه کوي. دغه ډول یو کار په هیڅ صورت سره ستاسو احساسات کم ارزښته نه ښکاروي، بلکې د دې لامل کیږي څو پوه شي چې د خلکو چلند ډیر کله د هغه زیان، ځور او درد پر اساس دی چې د زغملو په حال کې دي، نه د هغوی له وجودي تمامیت څخه سرچینه اخیستونکی. او همدا مهرباني ده چې له منفي عواطفو څخه د تیریدو او د انسانانو له دروني حقیقت سره د اړیکې جوړولو کیلي ګڼل کیږي. دویم، په حال کې حضور ولرئ. د نورو لپاره د مهرباني کولو تر ټولو غوره ډالۍ دا ده چې کله له هغوی سره یو باید په هغه شیبه کې حضور ولرو، یعنی خبرو ته په غور سره غوږ ونیسو او پر وړاندې د زړه له تله توجه ولرو. پر خپلو ورځنیو پلانونو او پروګرامونو باندې بیا کتنه وکړئ او له دې چې داسې یو شخص ښکاره شي چې تل د بیړې او منډې په حال کې دی، لاس واخلئ. په حال شیبه کې شتون او حضور درلودل په لاسرسي کې د اوسېدو په معنا ده او دا هغه مهال شتون لري چې د بیړې او په چټکۍ سره د کارونو د ترسره کولو په حال کې نه وي. دریم، خوشبینه اوسئ. که څه هم په مخکینیو مخونو کې په دې اړه د اړتیا وړ اشارې شوي دي او هرومرو متوجه شوي یاست چې د خوشبینۍ او مثبت فکر لرلو حس د ژوند په ټولو اړخونو کې د پام وړ رول لوبوي. هغه خوند او قدر پیژندنه چې د مهربانۍ په ذات کې شتون لري تاسو ته د دې امکان درکوي څو د نورو خلکو نړۍ ښېګڼې ووینئ. تاسو ته د دې توان درکوي څو د هغو ستونزو، ناهیلیو او بېرحمیو له منځه چې وینئ او تجربه کوئ بریالي راووځئ. د مثبت لیدلوري ساتل د دې لامل کیږي څو له مهربانۍ ډک کارونه د هغوی په اصل او خوند بخښونکې بڼه ترسره شي. همدارنګه شوخ طبعي د دې سبب کیږي څو خپل ځان له حده زیات جدي ونیسئ او د ژوند له مخالفو او متضادو شیبو سره په پیاوړي ایمان او مثبت باور سره مخ شئ. د مثبت لیدلوري لرل تل اسانه کار نه دی، په ځانګړې توګه که مو یوه خرابه او له ستړیا ډکه ورځ تیره کړې وي، خو هر څوک د پوره تمرین د منفي ټکو پر ځای پر مثبتو هغو د تمرین په ژوند کې د راتلونکو هغو مثبتو پیښو په اړه د فکر کولو لاره چې خوښۍ یې له غمونو زیاتې وي، کولی شو خپل مثبت فکر او لیدلوري لرل لا ډیر پیاوړي او تقویه کړي. جالبه خو دا ده چې د ژوند د روښانه او مثبتو اړخونو لیدل ان یوې افغانۍ غوندې لګښت هم نه لري. خوشبین اوسېدل او د مثبت فکر او لیدلوري ساتل نه یوازې د مهربانۍ کولو لپاره ستاسو ذهنیت چمتو کوي، بلکې ستاسو د شاوخوا کسانو لپاره هم خوند او خوښي لرونکې ده. که چیرې خپل ډیر وخت پر ګیلو او شکایت کولو تیر کړئ، خوښي درلودل به ستاسو د شاوخوا کسانو لپاره یو ستونزمن کار وي.
قدرمن اوریدونکو د بریالي کېدای شم کتاب دا برخه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا او بلې برخې چې زه به مو په درنه خدمت کې حاضرېږم، تاسو هر چیرته چې یاست خوښ او بریالي اوسئ. الله مو مل شه.